په لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې تقویتي پروسه پیل شوه. په همدې موخه نن د مهترلام ښار مستوري په لیسه کې د همدې پروسې د پیل په موخه مراسم نیول شوي وو چې پر مهال یې د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ سربیره د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلینو د دې ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلینو قومي مشرانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لغمان والي وویل د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسې لپاره یې په مرکز او ولسوالیو کې ځانګړي تدابیر نیولي دي او ولسونه کولی شي په آزادانه فضا کې محلونو ته ولاړ او نوملیکنه وکړي. نوموړی وایي د ټاکنو ښه ترسره کول یوه اساسي او ملي وجیبه ده او موږ دا چاره د یو روښانه راتلونکي په موخه په ښه ډول مخ ته وړو. انتخابات موږ د ځان لپاره کوو، د خپلو بچو لپاره یې کوو، د خپلو فامیلونو لپاره د آینده روښاني لپاره انتخابات کوو او بله چاره نه لرو. تر ټولو شرعي، تر ټولو انساني، تر ټولو بهترینه، تر ټولو غوره لار دا ده چې موږ د انتخاباتو له لارې نظامونه وټاکو. انشاءالله دا د افغانستان لپاره ښه ده. هغه چې د توپک وي، هغه چې د نورو له لارې وي، یا د هغه اسلوبونه چې نه غیر انساني دي، د نظامونو تغییر پایدار نه ده. دا انشاءالله ډېر ښه کار دی. زه توفیق غواړم رئیس صاحب تاسو ته، ماشاءالله ښه پاک کار کوي. ننګ وویل د ټاکنو په تیرو دورو کې به کمې زیاتې ستونزې وي، خو ولې اوس ورځ تر بلې د ښې ارادې او ښه لور ته روان یو او دا چارې به د هیواد او نظام په ټاکنه کې خورا ښه ثابت شي. لس تجربې ووایو چې دا ناکامه وي یا کمبود یې درلود، دا پریکټس باید قطع نه کړو. دا معنا نه ده چې یو سړی غورځي هغه دې بیرته نه راپورته کېږي. هغه چې وایي هغه څوک چې غورځي فرځي او راپورته کېږي هغه لوېدلی مه بوله، خو هغه چې نه راپورته کېږي هغه لوېدلی ده. نو موږ او تاسو د افغانستان تجربې غني کېږي، پخې کېږي. پرون لیک خامه وه، دا به نوره پخه سي، نوره به پخه سي. لغمان والي د دې ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره، ولایتي شورا او نورې ادارو سربیره د دې ولایت اوسیدونکي دغه ملي پروسې د ښه تطبیق په موخه هر ډول همکار دي. ډېر ښه کار دی. زه توفیق غواړم رئیس صاحب تاسو ته، ماشاءالله ښه پاک کار کوي. دا زموږ د انتخاباتو ډله موږ انشاءالله شورای ولایتي جمع زموږ د ولایتي اداره چې دلته نمایندګي نن یو تعداد رئیسان کوي، شروال صاحب یې کوي، موږ د ملاتړ په عنوان باندې تاسو ته راغلو. د لغمان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس بشیر عمر وویل چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نوملیکنې ټول مرکزونه فعال دي چې ولسونه کولی شي پکې د نوملیکنې په برخه کې د سهار له 9 د مازدیګر تر 5 بجو پورې خپله نوملیکنه وکړي. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تخویتي نوملیکنه په لاره اچوي، دا نوملیکنه د اشخاصو لپاره ده چې د راتلونکي انتخاباتو ته سین تر 13 کلنۍ رسیږي، یا هغه خلکو لپاره ده چې د تیر انتخاباتو کې د نوملیکنې پاتې شوي وي، او هم د خلکو لپاره ده چې د هیواد ته راغلي مهاجر وي، هیواد ته راغلي، او هم د هغه خلکو لپاره ده چې په ووټر لیست کې د رای ورکوونکو په لیست کې د هغوی نوم درج شوی نه وي، او دوی هغه خلک هم کولی شي چې په دې لیست کې په دې پروسه کې خپل نومونه وګوري. په تېره پروسه کې دوی نومونه د ووټر لیست نه د رای ورکوونکو د لیست نه حذف شوي وو، دلته مراجعه کولی شي، خپل نومونه تصحیح کولی شي، او دا پروسه د 2013 نه د سرطان تر 8 پورې دوام کوي. او په ټولو ولسوالیو کې یو مرکز لرو چې 2 محل لري، یو د وناسو یو د ذکور لرو. بشیر عمر زیاتوي چې په هره ولسوالۍ کې یو مرکز دی چې یو محل د نارینه او یو د ښځو لپاره فعال شوی چې دغه پروسه له نن څخه پیل د سرطان تر 8 نیټې پورې به ادامه ولري. د عمر په وینا هغه کسان چې اوس یې عمر 13 کالو ته رسېدلی وي، تازه له کډوالۍ څخه راستون شوي وي، تذکره یې ورکه شوې وي، د رای ورکوونکو فهرست کې نوم غلط ثبت شوی وي، د تابعیت تذکره یې تخریب شوې وي، د رای ورکونې مرکز کې تغییر راوړی وي، کولی شي چې په اوسنیو پرانیستل شوو مرکزونو کې نوملیکنه وکړي.